بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د نن لیکچر موضوع چې دا وان میډیول لومړی لیسن ده. دغه لیسنز موضوع چې دا هغه اډینګ ډیټا ټو ټیبلز، یعنی ټیبلونو کې موږ څه ډول کولی شو ډیټا اضافه کوو. په دغه لیسن کې موږ دا زده کړو چې داسې کویریز ولیکو چې هغه په مرسته موږ په ټیبلونو کې روز اضافه کوو یا کالمونو کې ویلیوز اضافه کوو. دوستانو دغه لیسنز بشپړ کېدو څخه وروسته به ستاسو په دې هم پوه شئ چې انزرټ سټیټمنټ څه ډول لیکلی شي، یعنې داسې کویریز به موږ ولیکو چې په هغې کې انزرټ سټیټمنټ کارېدلی وي تر څو موږ په ټیبلونو کې ډیټا ور اضافه کړو. انزرټ سټیټمنټ سلیکټ او ایگزیک کلاس سره کارېدل به هم زده کړو چې کوم دغې دوام اوبجیکټیو ده. د دغه لیسن دریم اوبجیکټیو چې د هغه سلیکټ انټو کلاس ده. سلیکټ انټو کلاس دوستانو یو داسې کلاس ده چې د DDL یعنی ډیټا ډیفینیشن لینګویج پرته یو ټیبل جوړوي او هغې کې ډیټا اچوي. څلورم چې دا هغه دا به هم زده کړو چې ډیفالټ کانسټنټ بیهیویرز څه شی دي او کله او څه ډول زموږ سره مرسته کولی شي یا زموږ افیکټ کولی شي کله چې موږ ډیټا په ټیبل کې اچولی شو. دوستانو دغې لومړی اوبجیکټ په لور موږ ځو چې کوم انزرټ سټیټمنټ ده. دوستانو انزرټ سټیټمنټ چې کوم ده هغه په SQL سرور کې یعنی کوم ډیټابیس چې پروته په هغې کې کوم ټیبل چې ده په هغې کې یو روز یو څخه زیات روز انزرټ کوي. بیا هم وایم انزرټ سټیټمنټ چې کوم ده دا په ټیبل کې یو د یو څخه زیاتې روګانې په ټیبلونو کې انزرټ کوي. دوستانو دغه سینټیکس ته که موږ متوجه شو، لومړی باید موږ انزرټ کیورډ ولیکو، د هغې څخه وروسته انټو ولیکو، د انټو څخه وروسته موږ سپیس ورکو او سپیس څخه وروسته د ټیبل او ویوز نوم ولیکو کوم کې چې موږ غواړو ډیټا انزرټ شي. د هغې څخه وروسته باید دوه بریکټونو په منځ کې موږ د هغو کالمونو لیست ولیکو. باید دغه کالمونو لیست چې دي کاما په واسطه د یو بل څخه جلا شوي وي کومو کې چې موږ غواړو ډیټا یا ویلیوز انزرټ شي. هغې څخه وروسته موږ بیا ویلیوز کیورډ لیکو او د ویلیوز کیورډ څخه وروسته سپیس ورکو او د سپیس څخه وروسته موږ د بریکټونو په منځ کې هغه کالمونو چې موږ دلته د کالم لیست اضافه کړي وو هغوی دپاره موږ ویلیوز مشخص کوو یا یې لیکو او هره ویلیو چې ده د بلې ویلیو څخه د کاما په مرسته موږ جدا کوو. دوستانو زو عملاً لیدو دپاره SQL سرور ته دلته تاسو کتلی شئ دوستانو چې ما ورته ویلي چې یوز TSQL. دا ځکه ما ورته ویلي زه غواړم چې TSQL ډیټابیس چې د هغه د هغې څخه ګټه پورته کړم. که دلته ستاسو متوجه شئ دوستانو دلته زما سره ماسټر ډیټابیس الریډي سلیکټ ده. زه نه غواړم چې ماسټر ډیټابیس کې کار وکړم، زه غواړم TSQL کې کار وکړم. د دې دپاره ما یوز TSQL لیکلی او ګو په مرسته مې د دوام کویریز نه جلا کړی ده. دلته ګورئ دوستانو چې ما لومړی انزرټ لیکلی، بیا هغې څخه وروسته انټو او هغې څخه وروسته زما چې د سیل سکیما کې آرډر ډیټیلز په نوم ټیبل نوم لیکلی، یعنې د آرډر ډیټیلز ټیبل کې زه غواړم چې ویلیوز انزرټ کړم. هغوی په کومو کالمونو کې لومړی آرډر آی ډي ده کوم چې د کاما په مرسته ما د پروډکټ آی ډي څخه بیل کړی، زه غواړم چې پروډکټ آی ډي کې هم ډیټا انزرټ کړم. یونټ پرایس کالمز کې ډیټا زه غواړم چې انزرټ کړم. همداسې QTY کې همدا ډول کوانټیټي. دوستانو تاسو ګورئ چې د هر کالم نوم چې د هغه د کاما په مرسته د یو بل څخه جلا شوی ده او دا باید حتما ده چې د یو بل څخه جلا وي. هغې څخه وروسته زه ویلیوز لیکم. دا ویلیوز چې کوم دا کیورډز ده دا یو ځانګړی مطلب لري په SQL یعنی په TSQL کې. د هغې څخه وروسته د آرډر آی ډي کالم دپاره چې کوم لومړی ویلیوز ده هغه زه لیکم، بیا کاما په مرسته زه جلا کوم د دوهم دلته زه 40 لیکم کوم چې پروډکټ آی ډي ده، بیا د هغې څخه بله ویلیو لیکم کوم چې د یونټ پرایس دپاره مشخص ده. د هغې څخه وروسته زه بیا بل ویلیو لیکم کوم چې د QTY دپاره ځانګړې شوې ده. د هغې څخه وروسته زه بله ویلیو لیکم کوم چې د ډسکاونټ دپاره ځانګړې شوې ده او هغې د وروسته څخه زه ګو لیکم تر څو زه د راتلونکو کویریز څخه یې جلا کړم. دا دې دپاره چې دغه پیج جلا شي تر څو دلته مثبت علامه راشي کله چې یا منفي، کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دغه وغځېږي او راټول شي. دوستانو که زه دغه ټوله
دغه دوه کویریز چې کوم ما دلته لیکلي دي لومړی دغه زه انتخابوم یعنی سلیکټ کوم هغې څخه وروسته زه اکزیکیوټ کوم ستاسو ومنئ چې زما سره په دغه ټیبل کې یو ریکارډ چې دا انزرټ شه دلته ماته لیکلي one row affected همدا ډول دوستانو تاسو کولی شئ د انزرټ سټیټمنټ په مرسته د یو څخه زیات ریکارډونه هم انزرټ کوئ په یو وخت کې دلته تاسو لیدلی شئ بیا هم دوستانو چې زه انزرټ لیکم هغې څخه وروسته انټو زه غواړم چې order details په ټیبل کې کوم چې سیل سکیما کې پروته هغه په دغو کالمونو کې کوم کې چې ما ورته مشخص کړي دي یعنی order ID product ID unit price QTY او ډسکاونټ کالمونو کې زه ویلیوز انزرټ کوم هغې دپاره زه بیا د هغې څخه وروسته زه ویلیوز لیکم او دا لومړی روز ما یعنی زه ویلیوز ورته مشخص کوم او بیا یې کاما ترې لیکم او بیا زه دوهم ځل بیا په بریکټونو منځ کې ویلیوز ورته لیکم او کاما لیکم همدا ډول دریم ځل هم زه دغه تکراروم او څلورم ځل زه هم همدغه تکراروم او منځ کې یوازې کاما لیکم او په پای کومه روز چې زه غواړم انزرټ کم هغه په پای کې زه سیمی کالن لیکم یا تاسو لیکلی شئ ګو هم لیکلی شئ دوستانو که چیرته زه دغه کویریز سلیکټ کم او اکزیکیوټ کم ستاسو به وینئ چې څلور روز چې کوم دي هغه په یو وخت کې انزرټ شوې کوم چې زما ته میسیج راغی یعنې 4 روز افیکټډ دوستانو دغه و زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیغ سپارم الله مو مل شه